الله اکبر. په پنډیالۍ سیمه کې د زیارت په شپه په وژل شویو خاصدارو کې 15 کلن ماشومان هم شامل وو. دغه ماشومانو د ډیر غربت له وجې د خاصدارۍ ډیوټي کوله، ځکه چې د دغه سیمې ولس په مالي حیثیت کمزوري دي. دغه کورنیو سره د لیدو لپاره پنډیالۍ درې ته روانوم، نو څو ماشومان مې ولیدل چې په باراني خوړ کې شګې چڼولې. د دې ماشومانو عمرونه ډیر کم وو، بلچې او ګنټي ورسره وو او د شګو یو چاڼې په خوړ کې ودرولې وو چې ګنې د کورنۍ لپاره د خپل سبق نه وروسته پیسې وګټي. کوم سکول کې؟ پرایمري کې. ما راکړه 200 راکړه کله 300. ها، او په څو ورځو کې د یو ټرالۍ برابر وای؟ په شپږ ورځو کې یو ټرالۍ برابر. ها، او به درنه څوک اخلي؟ بیا له خلک اخلي، د ساحې له کوټولې وړي. کوټولې وړي؟ کامروله. او تاسو خپلې کمرې کچه دي که پخه دي؟ کچه. نو خپلو کمرو کې ول نه کوئ؟ موږ واس نشته. له دغه ځایه چې کله د وژل شویو ماشومانو خاصدارو حجرو ته ورسېدم، نو د کچه حجرو بهر د وارثانو ترڅنګ دواله راغلي خلک هم ناست وو. ځوانان ستړي مشو له راپاڅېدل، ولې سپین ږیرو سره د ستړي مشو لپاره خلک د هغوی تر کټونو ورتلل. د حجرې مالکانو شنې چای هم د میلمنو لپاره راوړې وې. زما د زوی نوم فرهاد او د بل نوم انمر. سبق خو یې لږ لږ ویلو، شپږمه خواوشا پورې، خو زیات یې نه وویل. د بدې ورځې د بم لیږن، لکه یا به مزدوري کوله او یا به همدغې د دیګن څه کار نه. او خاصداري زموږ خو ځان له نه وه، د 3 ورونو ګډه وه، نمبر په نمبر به نمبر راتله. 2 میاشتې به یو ورور وکړه، 2 به بل وکړه، 2 به ما وکړه. کال کې به مې 4 میاشتې راتلې. له 2 وروستو د یو بل ماشوم خاصدار د کورنۍ سره میلاو شوم چې هغوی هم د غریبۍ فریاد کو او هم د خپل زلمي په مرګ غمژن وو. د هغه عمر به ما خیال دی 15 کاله او نوم یې مراد علي و. خاصداري خو یې وس کوله، خو څه سبق خو به یې څه پورې ویل، ما خیال دی خو به یې پرېښی دی. پرېښی و که نه؟ 4مه پورې ویل، 15 به پورې ویل، به یې پرېښی و. نو حکومت ته به مونږ څه ووایو؟ مونږ دې کې هېڅ هم نه شو ویلی. که حکومت مونږ له څه کوي هم بده نه ده، او که نه یې کوي مونږ سوال ترې نه کوو. بلکل ترې سوال نه کوو. مونږ مړه شو او خفه شو او خراب شو، د دې د پاسه که موږ له 15 روپۍ راکړو، موږ څه سود پرې نه کېږي او نه پرې هغه راځي. دغه سیمې ته حکومتي چارواکو هم پاملرنه نه ده کړې او ځوانانو یې په باراني خوړونو کې لوبې کولې. د وړوکي میدان نه لوی کاڼي ویستي وو او د میدان غاړې د سپینې چونې په ځای هم د خوړ په کاڼو کرښه جوړه کړې وه او په نږدې یو باراني خوړ کې ورسره 2 ماشومانې ناستې وې او جامې یې وینځلې. شانواز ترکزی، مشال radio.com، محمد دوی ایجنسی.